عبدالله او نور سیاسون له غني څه غواړي او د غني دریځ څه د ضیاءالحق مرخیل غټ رازونه ښکاره کړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر غني ستر سلاکار او د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل تېره شپه د شمشاد ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل ټاکنې مو ګټلې، هېڅ چاته باج نه ورکوو او هېڅ فشار ته نه تسلیمیږو. ضیاءالحق مرخیل له بریا وروسته په رامنځته شوو ستونزو باندې وغږېد او ډاډ یې ورکړ چې هر څه به بیرته سم شي. مرخیل د خپلو څرګندونو پر مهال د ولسمشر غني د بریالیتوب وروسته د روان کړکېچن حالت په اړه وویل چې یو شمېر سیاسون د خپلو ګټو او سهم لپاره پر حکومت فشار راوړي، نه د افغانستان لپاره. مرخیل د ډاکټر عبدالله وروستیو خپل سریو کړنو ته هم په اشارې سره وویل چې په ټاکنو کې له ماتې وروسته د یو شمېر ولایتونو لپاره د والیانو ګمارنه غیر قانوني ده او لا هم د بحران د رامنځته کولو په هڅه کې دی. خو مرخیل د عبدالله د پریکړو په اړه ولس ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني والیانو د معرفي کولو په هکله دې هېڅ تشویش نه کوي، ځکه موږ پیاوړي امنیتي ځواکونه لرو او هېڅ څوک به پرې نږدو چې غیر قانوني راشي او دنده پیل کړي. مرخیل د مرکې په دوام سیاسیونو ته په خطاب کې افغان ولس ته په ډاډ سره وویل چې د لوړې مراسم او د نوي کابینې جوړول هر څه به د مهالویش مطابق مخته ځي، هېڅ ځنډ به پکې رانشي. د ولسمشر سلاکار یو شمېر سیاسون هم د نوم نه ښودلو په شرط یاد کړل او ویې ویل چې یو شمېر افغان لوړپوړي چارواکي سیاسون د ولسمشر غني سره د اوږدې او کینې له کبله د لیونتوب تر حده رسېدلي دي. مرخیل د سولې په اړه هم وویل چې خلک دې تشویش نه کوي، افغان حکومت سولې ته په بشپړه توګه ژمن دی او مکمل چمتووالی لري. هغه خبر ورکړ چې د امریکا او طالبانو تر توافق وروسته به ژر د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د ولسمشر سلاکار د سولې پروسې په برخه کې یو شمېر پریکړو ته په اشارې سره وویل چې د طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا او طالبانو د توافق برخه نه ده. دا تصمیم به افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې نیسي. ضیاءالحق مرخیل د مرکې په پای کې وویل چې د سولې په خبرو کې د موجود حکومت 15 کلنه دوره د بحث او معاملې وړ نه ده. د یادولو ده چې په ټاکنو کې له بریا وروسته محمد اشرف غني راتلونکي پنجشنبه لوړه کوي چې به پکې بېلابېل کورني او بهرني میلمانه هم ګډون وکړي. بلخوا د عبدالله ډلې د همایون په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې ډلې د سوګند مراسمو د ترسره کولو لپاره چمتووالی ونیسي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.